بسم الله الرحمن الرحيم. نازعات مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نهاویومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. شپږ څلوېښت مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم په هغو پرښتو سخت راکونکو چې په سختۍ سره سال بدن څخه راباسي، او قسم په هغو چې په اسانۍ سره یې راباسي، او قسم په هغو پرښتو چې په کائناتو کې په چټکۍ سره لامبو وهي، بیا د حکم په ځای کولو کې چالاکه وړاندې ځي، بیا د الهي حکمونو سره سم د چارو تنظیم کوي. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هغه ورځ چې دغه ټول ځمکه د زلزلې ټکان وخوځوي او له هغه وروسته بل ټکان راشي. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ځینې زړونه به وي چې په دغه ورځ له ویرې ولړزيږي، د هغو سترګې به له ویرې ښکته شي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. دا خلق به وایي آیا پر اختیا مونږ ستنیدونکي بیا بیرته ورګرځول کیږو؟ آیا کله چې مونږ ډاډ وراسته هډوکي وګرځو؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة. او به وایي دا ستنیدل خو بیا غټ تاوان کوي. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. دا سه حال کې چې دا یوازې دومره کار دی چې یو قوي आवाज وکړي او یو د قیامت پراخ میدان کې موجود شي. هل أتاك حديث موسى. تاسو ته د موسی د قصې خبر رسیدلې ده؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. کله چې د هغه پروردگار د توآ په سپېڅلې غونډۍ کې هغه ته غږ وکړ چې فرعون ته لاړ شه، هغه سرکشي کړې ده او هغه ته وایي آیا ته دې ته چمتو یې چې سپېڅلتیا غوره کړې، او زه ستاسو د پروردگار لوري ته تاسو لارښوونه وکړم چې له هغه څخه په تا کې ویره پیدا شي. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. بیا موسی فرعون ته ورغی، هغه ته سترې نښانې وښودلې، خو هغه دروغ جن کړه وینه مانه. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. بیا د چلونو جوړولو د پاره وګرځید او خلک را ټول کړل، نو د نارې کړې وی ویل زه ستاسو ته ټول لوی پروردگار یم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. پای کې الله هغه د آخرت او دنیا په عذاب اخته کړ. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. په حقیقت کې په دې پیښه کې لوی عبرت دی د هر هغه چا د پاره چې وېریږي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. استاسو خلقو پیدا کول زیات ګران کار دی که د اسمان الله هغه جوړ کړی دی. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. د هغه چتې خو هسک درولای بیا د هغه انډول برابر کړای دی او د هغه شپه تیار او د هغه ورځ روښانه کړی دی. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. له هغه وروسته ځمکه غوړولې ده، له هغه څخه د هغه اوبه او شنیلی راوېستلې. والجبال أرساها
متاعا لكم ولأنعامكم او غرونه مو پکې خاک درولې دي د ژوندانه د وسایلو برابرولو په غرض ستاسو لپاره او ستاسو د څارویو لپاره. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بیا کله چې هغه لویه هنګامه جوړ شي هغه ورځ چې انسان به خپل ټول کړي او هلې ځلې یاد کړي او د هر لیدونکو په مخ به دوزخ پرانسته وګرځو. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نو چې سرکشي کړي و او د دنیا ژوند ته ترجیح ور کړي و همدا دوزخ د هغه استوګن ځای دی. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. او چې د خپل پروردگار په مخ کې له درېدونو ویره کړي و او نفس له ناوړو غوښتنو څخه ساتلی و جنت د هغه هستوګن ځای دی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. دا خلق لتانه د قیامت په حق له پوښتنه کوي چې خانو د هغه ساعت تحقق به څه وخت کیږي. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ستا څه کار دی د هغه په خودلو کې د هغه علم یوازې الله لره دی ته یوازې خبرون کې د هر هغه چا چې له هغه څخه ویریږي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هغه ورځ چې د خلک هغه وګوري نو دوی به داسې ونګيري چې په دې دنیا کې یا د مرګ په حالت کې صرف دی وی ورځې ورستنی برخه یا لومړنی برخه تیر کړل. صدق الله العظیم.